شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه داغه تاریخ کې راځي مدینه منوره ته تلم نو په خوا خورش کم اوس خورش ډیر زیاتی ډیر زیات نو چې روټه اوسم خلک خوري نو هغه پوټي راوالي نو اوس یو ډرم یې هغې کې وغورځوي بیا د کمیټې دا خلک وړي چېرته اما مونږ چې روټۍ خوړه نو یو کړکۍ به مونږ دا کړکۍ نه بار یو ګوټ کې وغورځول وی یو ځل مې وکتل یو هلک و خشته ماشوم وی هغه پوټي راغونډول د روټو هغه پس خورده پوټي وی ما ورته چې بچي आवाज مې ورکړ په دې څه کې وی بابا پلار مې مړ دی مور مې کونډه ده او ماشومان خویندې رونه یو مونږ نو مور مې په کور کې با پرده نه بار چا خدمت نشي کولی او مونږ هم واړه یو مزدوري نشو کولی نو دا ډوډۍ وړم دا خورو زما مور یې خوري او مونږ رونه خویندې هم خورو یاره وی ډېر خفه شم مې بچې د کوم ځای وی د مدینې نفس ته دې ذات ته دې مدینې که نه د دې مدینې یو مونږ وی ډېر مې پهله خفه شم هغه زمانه کې ډېر غربت اوس خو خدای رحم کړی دی کرم کړی دی په سعودي باندې خصوصا په حرمینو مبارکینو باندې وی دی هلک ته مې وی چې بچې اړه مې خفه شو مې چې دا ماشوم خو به ضایع شي دی اوس دا ټوکړې راغونډی مشر یې نشته پلار یې مړ دی او مور یې د ماشومان بچي دي یاره دا خدای هلک باندې علم پکار د چا چې ځان له کوم شیخ خوښي بل له زما هم دا خوښه ده چې خدای پاک په تاسو ټولو کې یو یو بچی عالم زه به درته بله جمعه انشاءالله په دې بیان وکړم اوس هم تاسو ته وایم چې د داخلو ورځې دي په مدرسو کې دې ورځو کې نو یو یو بچي وباسئ مدرسو ته عالمان ته جوړ کړي وی ما هغه بچي ته وی چې بچي زه د هندستان یم اولته یو مدرسه را دیوبند وته هغې کې استاد څنګه رې خوښه بچي چې ځان سره دې بوځم او لکه د خپل بچي به د خیال ستا ساتم او علم در باندې وکړم او خدای د نه ښکلی عالم جوړ کړي بیا به راځئ دلته وی هغې ماشوم وی چې دا خو بابا ډېره ښه خبره ده ډوډۍ جامې به دې زه کوم خو د مور سره به سله وم وی مې چې ښه په پلانکې روز به بچي مونږ ځو نو مور سره سله وکړه کتلي نو ما له راځه چې ځان سره دې بوځم ای ښه وی چې زمونږ د تلو هغه روز شوه دا ماشوم بچی خلک اخیری او سلام کوي د رسول الله مبارک نه داسې اگر چې په شریعت کې دا سلام د وداع د تودیع نمشته دا رسول الله مبارک خو خیر خلک کوي یعنی شریعت نشته دا معنا چې حدیثو کې ذکر نشته خو د آدابونه ده د آدابونه ده نو خلک لاړ شي د رسول الله مبارک سلام وداع خو په جون د رسول الله مبارک کې به خلکو کو کنه درې سلامونه بو سلام تحیه سلام استیزان او سلام الوداع یا تودیع د رخصتېدو په وخت کې خلک دې سلامه چی کړي په جون کې دا خو شته په حدیثو کې ثابت دي ما چې هغه سلام د رخصتېدو وکړو بار ووتم خپل ځای ته رالم نو دا ماشوم راته ونه مې بچې څنګه چل دی مونږ په روانېږو څنګه چل دی وکړو مور سره دې مشوره وکړه یو بابا مشوره مې وکړه وی مور مې خوشحاله شوه وی ما ته وی چې بچې ډېره ښه ده خدای به درنه عالم جوړ کړي ځان شه ورسره او ځکه عالم درنه جوړ شي که جوړ نه نو ستا د یو کس ته خرچې نه خو به خلاصه شم که ډوډۍ کم ده بشیر جانه وی ډېر خفه شوم ډېر خفه شوم ما وی خدای پاکه نن یو مور خپل بچی په دې نسبت په جدایۍ خوشحالېږي چې د ډوډۍ نشي ورکولی مدینه منوره الله وی مې چې نه بچی
تا نه به خدای ښکلی عالم جوړی که خیر لکه د بچي غوندې به دې ساتم زه خپله پته در کوم چې مور له ورکړي هر څه برابر او په پلانکي ټیم به ځو راځه وایي چې زه روان شم دی ماشوم بچي ما ته باباجي کاکاجي یو خبره درته کوم وایي ما ورته وایي چې بچې څه وایي د ګمبت مبارک دی ګوته ونیوله چې ما ته کوم وطن ته بوځې دالته شته دا داسې غزار دی چې پړه کې سورې وباسي اوس دا شته ما سترګو نه اوښکې وبهېدې ما یې بچې که دا هلته وي مونږ دلته څه کول مونږ خو دې له راځو که مونږ خو دې له راځو دا خو هلته نشته وایي کاکاجي خفه کېږه ما علم دې ونه کم دا سړی ټوکړې به دلته خورم د دې کړکو نه به راغونډوم او دا به خورم خو د دې ګومبت پرېښودو ته تیار نه یم واقعي د چا په زړه کې چې د رسول الله مبارک دی د چا په زړه کې چې د رسول الله مبارک مینه د هغې احترام پکې عزت پکې دوست